دا اماغه چې خلک او یوټیوب چینل ډېره مننه احمد یو غلط غږ یو ملګرو سلامونه مینه او درنښت مې ومنئ ښه پوهېږئ چې په افغانستان کې یوټیوب جوړول او بیا مخ ته وړل په دې ګران بیه انټرنیټ کې په دې داسې انټرنیټ کې چې بعضې وخت کې سړی پکې 200 MB ویډیو په 3 ساعتو کې نشي اپلوډولی د یوټیوب چلول واقعا هم همت غواړي هڅه غواړي خواري غواړي او زموږ د ختیځ ټي وي ملګرو چې تاسې په دې وروستیو کې فني یا مزاحیه او خندونکې ویډیوګانې لیدلي دوی دغه هڅه وکړه خواري وکړله او بالاخره له شاوخوا 8 میاشتو هلو ځلو وروسته دوی د یوټیوب هغه شرایط پوره کړل یوټیوب یې مونیټایز شو له یوټیوب سره رسمي شو یوټیوب چینل نن په همدغه پار باندې موږ ورته دغه همکارانو د خوشحالۍ یو مجلس یو پارټي رانیولې په همدغه مناسبت کیک پرې کوو خوله خوږو او دغه کیک پرې کول نه یوازې دا چې دوی دپاره یو مبارکي ده بلکې هغه ملګرو دپاره چې هغوی په یوه برخه کې استعداد لري وړتیا لري او اوزګار ګرځي هغوی ته دا پیغام هم ورکوي که چېرته تاسې هم د ختیځ ټي وي د ملګرو غوندې نور هغه اکیار غوندې د مصطفی میاخیل غوندې او په ننګرهار کې ځینې نور ملګري فعالیت کوي تاسې به تېښه خبرې که لږ زحمت وباسئ لرې نه ده چې یوټیوب چینل مونیټایز شي رسمي شي او وخت په تېرېدو ستاسو ویوز ستاسو سبسکرایب پورته لاړ شي عاید هم ورځ د بلې ښه شي او بالاخره لکه د کوزي پښتونخوا د ځینې ملګرو د میاشتې ښایي په لکونو عاید له دې لارې تاسې ولرئ نو زه له خپل اړخه حقیار صاحب ته مصطفی میاخیل صاحب ته د دوی ټول ټیم ته د دوی همکارانو ته مبارکي وایم او بس دغه لړۍ را شروع کوو کیک پرې کوو خوله خوږو وروسته د ملګرو پیغامونه هم په همدې اړه اورو او ګورو را سره اوسئ خلک وایي نه کېږي ولې نه کېږي دا تاسو وګورئ کېږي که نه کېږي ولې نه کېږي مصطفی میاخیل د همدې ختیځ ټي وي د یوټیوب هغه مهمه څېره تاسو په خوله هر وخت مسکا راولئ لنډ پیغام ورکړه وروره مننه خوشحاله اوسئ اول خو له تاسو نه مننه مدیر صاحب نه همداسې احمدي صاحب نه ډېره مننه کوم د خپلو ملګرو نه دوستانو چې ښه مهرباني سره کوي هغه شی راوړه که نه ټوک نشته خلاص هم کړل خو نن سبا وخت کې په یوټیوب استعمال ته مخکې انانس کولی چې یوټیوب استعمالول دا ډېره سخته خبره ده خو بیا موږ ملګري تعقیبوي دوی مینه ده کوشش کوو چې یو 15 دقیقې دوی ته مسکا ورکړو دا زموږ لپاره ډېر ښه ده ملګرو زموږ په درناني د خوشحالۍ په دې مجلس کې یوازې هغه زموږ همزوري هم نه دي بلکې زموږ مشران چې تل یې زموږ په سر باندې د شفقت او د مهربانۍ لاس نیولی دی ډېر دروند مشر زموږ د تخنیک مدیر شفیق الله اخلاص رښتیا هم چې له اخلاص ډک سړی دی او زموږ ډېر مشر د ایډیټ د ویډیو ایډیټ د برخې د پروډیوسرۍ د برخې ځانګړی نوم مسافر ترابي صاحب دام را سره دی په دې خوشحالۍ کې را سره برخه لري لنډ پیغام د عجیز بن اخلو ځوانانو دغه د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو برخه کې د ځوانانو هلې ځلې که هغه په هره برخه کې دي په کوم نظر ورته ګورې عجیز صاحب یاره زه خو وایم انشاءالله خدای دې ټول ځوانان کامیاب او موفق او معزز لري د ټولو شرعي مشکلات خدای لکه وایي چې غوټې پسې وهي په لاس بدر شي او چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته دغه کار واقعا د افغانستان په دې شرایطو کې په دې انټرنیټ کې تاسو خپل مخ کې ډېر ضعیف انټرنیټ او ډېر قیمت لوړ باندې دا کار چې دوی کړی ډېر غټ همت کړی ده
او هر څوک چې هر شته ملا وتړي هغه خپل منزل ته رسیږي نو دوی ته نیک مبارکي او اولاد ټول ځوانان خوشاله کامیاب او په حالات دغه دردونه غمونه زموږ تاسو د وطن لري کی او دغه دوستان د خدای ژوندي لري شي او دوه دقیقې او صاحب په خپل باندې مسکا خوري ډیر مننه ټول دوستان ژوندي کامیاب خوشاله اوسئ ترابي سه مناصره د لاند هغه کلیپ غوندي چې تاسو وی چې کلیپ باید لند وي کلیپ درنه مهرباني څه وایي زه په یوټیوب کې د خزي ټي وي د چینل د رسمي کېدو لپاره ازال لپاره محترم اخیار صاحب او مصطفی جان ته مبارکي وایم خدای وکړي دوی په خپل کارو کې موافق اوسي هم داسې خلک وخندوي لکه اوس ته چې خندولې دي خوشاله اوسئ کور آباد ترابي صاحب مو اورېده اخیار صاحب هم غږو احمدي صاحب هم غږو دا ملګری زموږ مېلمه دی دا هم غږو ملت افغان هم غږو ملګرو زه بیا سلام په نننۍ دغه د خوشحالۍ په دغه مراسمو کې را سره نور آغا احمدي صاحب هم ملتیا لرله دی زموږ همکار دی دلته د ګرافیک ډیزاینینګ په برخه کې د ویډیو ایډیټ په برخه کې د کیمرې په برخه خصوصا په ټلویزیون پر تړلو مسایلو کې ډیر برجسته سړی د کوی ختیځ کې هغه ځوانانو کې شمیرل کېږي چې په دې برخه کې به حساب پرې کېدلی شي د حقیار او مصطفی میاخیل د یوټیوب چینل د مونیټایزیشن یا رسمي کېدو په اړه له ده سره غږیږو ختیځ ټي وي لنډ پیغام ته اخلو احمد صاحب تم په دغه برخه فعالیت کوي د ملګرو دغه فعالیت ته په کوم نظر ګوري اول خو ډیره زیاته مننه زه حسن صاحب د دې هر څه کریډټ ټول تاله درکوم ځکه چې دغه سیستم په اول ځل باندې دلته تاثیر راوړ یوټیوب چینل ما هم ډیر زیات کار کړی خو ما کله یوټیوب چینل نو چلولی همدارنګه اکیار صاحب د خو تاسو وایي چې تاسې حسن میډیا جوړه کړه او هغې نه بعد دا خلک تشویق شو د دې نه بعد موږ تشویق شو نو دې ملګرو ته مبارکي ورکوم او الله دې ورته نور هم همت ورکړي او په اخره کې یو خبره کومه چې د قیامت علامې دي دا هماغه ځي خلک او یوټیوب چینل ډېره مننه احمد صاحب خوشحاله اوسئ اغیار غږو لنډ پیغام ته اخلو د راشه که نه یاره دا راته ووایه چې دغه د یوټیوب دغه د پیل هم نه څه شي نه وکړه اوله عکاسي یا اوله ویډیو چې تاسې ریکارډ کوله په څه شي م ریکارډ کوله اوس څه ډول وسایل کاروئ ډیره مننه لومړی خو له ټولو ملګرو ډیره مننه کوم چې دا خوشحالۍ کې موږ سره برخه واخیسته ګډونوال شو مونږ خو تر اوسه پورې هغه ټلیفون نه استفاده کوو ځکه امکانات هغسې موږ ته نه دي برابر دغه شرایط او سیستم نو اوس موږ په سختو حالاتو کې او په سختو شرایطو په نشتو امکاناتو موږ تر دې ځایه رسېدلي وو کوزي پښتونخوا ملګرو باندې موږ ځکه حساب کوو چې هغوی ډېر فعالیت کړی لس اته کاله کېږي موږ د غټو نومونو خبره کوو د هغې هم دومره ټیټ لیول امکانات نه شروع کړي وه پی کې وینس که موږ یاد کړو شاوخوا 15 کاله کېږي چې فعالیت کوي هغه بونیر وینس چې ډېر زیات سبسکرایبرز لري د هغوی 2014 نه فعالیت کوي موږ یو کال کې دغه مزل زموږ ملګرو وهلی زه باوري یم 15 کاله وروسته به دوی ډېر مخته تللي ځکه غټ استعداد دوی سره د ایډیټ برخه د کیمرې برخه د تمثیل برخه کې میاخیل صاحب دی چې کلونه یې له شمشاد سره کار کړی نور رسنیو سره کار کړی نور څه ویل خو نه لري وروره نه زه بیا هم له ټولو ملګرو ټولو مینوالو هغه ملګرو مننه کوم چې موږ تعقیبوي که هغه په فیسبوک پاڼه دي یا یوټیوب چینل کې دي او له دوی نه ډېره مننه کوم زه زیاته مننه کوم چې دوی موږ تل تشویق کړي او هڅولي او تعقیب کړي او بیا مننه خیال محمد اتل صاحب چې دی هم د یوټیوب په برخه کې فعالیت کوي او نن د ختیځ میډیا او باقي د ختیځ ټي وي دغه د مونیټایزیشن چې کومه مجلس او د خوای پروګرام دی تر راغلی لنډ پیغام د دالو د دوی فعالیت د دوی کار د دوی زحمت ته په کوم نظر ګوري اول خو تاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه نه کېږي احترامات وړاندې کوم او بیا محترم میاخیل صاحب ته محترم ورونو نغه حقیار ته دغه د یوټیوب چینل د مونیټایز کېدو مبارکي وایم الله تعالی د دوی ته نور کامیابی هم په نصیب کړي او تاسو پوښتنه وکړه چې د دوی فعالیت څنګه ارزوي واقعي افغانستان یو داسې ملک دی چې هر ورځ پکې جنگ دی هر ورځ موږ جاړو خو بعضې داسې کسان شته دي لکه د حقیار صاحب او مصطفی میاخیل صاحب غوندې چې هغوی کوشش کوي موږ وخندوي د دغه خلکو احترام او عزت باید وکړو دوی ته نور هم کوشش وکړي چې دغه د حقیار صاحب دغه ویوز لږ کم دي نو کوشش وکړي چې د ویوز په برخه کې دوی سره مرسته وکړي تو دوی او پاتې شو د چینل سبسکرایب چینل ورته حتمي سبسکرایب کړي نو د دغې قدر عزت وکړي ځکه چې دوی د 15 دقیقو لپاره زموږ په شونډو باندې خندا راولي مننه خوشحاله اوسئ کور آباد روسۍ خبره او روسۍ پیغام زه دا ورکوم چې ملګرو دغه ملګري په ډېر کم امکاناتو فعالیت کوي د ورځې په اصطلاح مصطفی میاخیل پړو شمشاد نه وروسته دی اوس د خپلې کورنۍ دپاره
روز مزدوري کوي خو یو څه عاید لري بیا هم کوشش کوي چې یوټیوب برخه کې مخته لاړ شي دوی په ډېرو کم امکاناتو په ډېرو سختو حالاتو کې دغه یوټیوب مخ ته وړي له تاسې مې هیله دا ده چې دوی چینل نه یوازې دا چې سبسکرایب کړي ځکه سبسکرایب دومره هغه نه لري له نورو ملګرو سره شریک کړئ ملاتړ یې وکړئ سپورټ یې وکړئ او هیلهمند یم چې تاسو به د دوی راتلونکو ویډیوګانو نه ډېر خوند اخلئ د کامرې په برخه کې ایمل درویش نه ډېره زیاته مننه د کیمرې برخه کې کوو چې راسره و ته زحمت یې وایسته مجلس کې عمره برخه وانخیسته لکه څومره یې کمرمینۍ برخه کې خوشحاله اوسئ ملګرو د خوشحالۍ دغه شیبې دې الله نور هم ډېرې کړي د الله په امان ډېره مننه